دغه نږدې 1099 قلمه تاریخ تیر بې کیفیته او غیر معیاري خوراکي توکي درمل طبي لوازم او صحي محصولات دي چې ټول ټال نږدې 15 ټنه کیږي د خوست د امیر روغتیا ریاست اړوند د خوړو او درملو د کنټرول آمریت له لوري په تیرو 15 میاشتو کې له بیلابیلو هټیو او درملتونونو راټول شوي تر څو وسوزول شي د امیر روغتیا ریاست او د خوړو او درملو د کنټرول آمریت مسؤلین په وینا د هیوادوالو د صحت په خاطر به هڅه کوي چې خپل فعالیتونه په دې برخه کې لا ګړندي کړي او چاته به اجازه ورنکړي چې داسې توکي یا درمل هیواد ته وارد کړي یا یې هم وپلوري چې د سټنډردونو مطابق نه وي. کوم شیان چې تر وخت تیر سي د خپل یو زهر دي، که درمل دي که نور شیان دي دا چې تر وخت تیر سي د خپل یو زهر دي. تجاران څخه غوښتنه لرو چې تر وخت تیر شیان او بې کیفیته شیان دا نور وارد نه کړي دلته زموږ هیوادوالو ته چې هغه بیا مضر تمام شي. په دې وتوانېدو چې د تیرې 15 میاشتو په جریان کې د 1099 کلمه په اندازه چې مجموعي وزن یې 15 ټنه کېږي نن ورته تاسو عیني شهیدان چې تاسو په حضور کې هدر ته مدد او هدر کېږي. بلور خوست میشتي د امیر روغتیا ریاست د خوړو او درملو آمریت د داسې فعالیتونو ستاینه کوي او ترڅنګ ورڅخه غوښتنه کوي چې په یاده برخه کې خپل فعالیتونه لا ګړندي کړي. دوی همدارنګه په تجارانو غږ کوي چې باید ټول افغانیون همدردي حل سره وکړي چې دا رقم ته بې کیفیته مواد نه بې کیفیته دوی یا بې کیفیته کوم مواد چې دي خوراک دارو نه افغانستان بلکې ټول افغانستان داسې مواد وروړي چې هغه په میوت تیر نه وي هغه بې کیفیته نه وي باید د مسلمانانو ته یا انسانانو ته ضرر ونه رسوي. حکومت د میګه امارت ته امارت باید داسې وکړي چې دغه خلک ټول جریمه کړي ټول ونسي دا شیونه ټول ختم میګ دا یې د خلکو ته دا اپیل دی چې مقصد څه د افغانستان په خلکو نه وزرويږي په خپه شي دا پیسې تیریږي دا راولي دي خو یا نن یا سبو مقصد وخور ترونی الله تعالی به موږ نه پیټنه کیږي دغه د یادونې وړ ده چې د خوست د امیر روغتیا ریاست اړوند د خوړو او درملو د کنټرول آمریت مسؤلینو زیاته کړه نږدې وختونو کې به د خوراکي توکو او درملو د کیفیت معلومولو لپاره یو معیاري لابراتوار جوړ کړي تر څو له دې وروسته ټول خوراکي توکي همدلته معلوم کړی شي.